درنو زده کوونکو په سلام او مینه درته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو نننی درس اووم لوست دی، عنوان یې کیسه دی. مخکې له دې چې درس درته ووایم تشریح کړم لومړی باید به د دې کیسې په موخه درته وغږېږم چې د دې کیسې موخه څه ده، ولې په کتاب کې راوړې ده. آیا هغه څه چې موږ تاسو پلان لرو یا موږ تاسو څه چې غواړو دا به 100% کې زموږ تاسو په ګټه وي؟ آیا دا کوم څه چې خدای پاک پیدا کړي دي، دا کوم نعمتونه چې خدای پاک موږ ته راکړي دي، آیا دا به حکمت دي؟ په دې کې هیڅ حکمت نشته. په دې ټولو به جدا جدا خبرې وکړم، خو مخکې له دې چې د کیسې موخې ته ورشم، د کیسې هدف ته ورشم یا د لوست موخې او هدف ته ورشو هغه ووایو، لومړی باید د تېر درس پوښتنې وکړم. ښه ګرانو زده کوونکو، زموږ تاسو تېر درس په عموم کې څه شی و؟ آفرین، ملالۍ وه. ملالۍ کې مو د ملالۍ په لوست کې مو څومره خبرې زده کړې؟ مثال هلته مو د ملالۍ پیژندنه وکړه، هلته مو د ملالۍ هغه ټاپه چې که په میوند کې شهید نه شوې خدای ګلالۍ یا بېننګۍ له دې ساتي نه، دا مو زده کړه. د لنډیو یا ټپو په اړه باندې مو خبرې وکړې چې لنډۍ څه ته وایي، نور نومونه چیرې، مثال لنډۍ، ټپۍ، ټیکۍ او مصرۍ. آفرین. دا ویونکي څوک دي؟ وروسته له هغې څخه کوم لغتونه چې وو تختې په مخ مو ولیکل، هغه مو معنا کړل، د هغو معنا مو زده کړه. آفرین. خپلو کتابچو کې مو جملې ورته جوړې کړې. آفرین، ډېر ښه. له هغې څخه وروسته مو دلته ځینې کلمې راواخیستل چې مفرد او جمع مو هم پکې وښودل چې مفرد کلمې څه دي او جمع څه دي. په دې اړه مو خبرې وکړې. سمه ده؟ ښه. تاسو ورته جملې جوړې کړئ. آفرین. ښه. ستاسو د کتاب لوست دی اووم کیسه. صحیح ده؟ ګورئ موږ تاسو مخکې دی چې د کیسې هغه هدف ته ورشم لومړی باید ووایم، ګورئ موږ مخکې کیسه داسې لیکله. صحیح دی؟ قاف صاد دال. صحیح دی؟ په دري کې ممکن اوس هم داسې ولیکي، خو پښتو کې اوس د کیسې نوې بڼه کاف زه درته ولیکم د تختې په مخ جدا جدا یاورې. مثال کاف شو جمع، یا شوه جمع، هګردکه شوه یا آ شوه کیسه. دا ټول یو ځای څه کېږي؟ کیسه. اوس یعنې دغه نوې بڼه د تاسو کتاب کې هم راغلی دی، کیسه. کاف یې سین هی کیسه. صحیح دی؟ دلته وبښئ یو سین پاته شوی وروسته بیا دی څه کې کیسه. صحیح دی؟ ښه. په دې لوست کې به د کیسې په اهمیت وغږېږو. په دې کیسه کې څه راغلی دي؟ موږ تاسو په دې کیسه کې لولو چې یو سپین ږیری سړی دی، یو پنډ یې په شا دی. پنډ خو پېژنئ څه شته وایي؟ آفرین. آفرین. مثال یوه څادره کې یا یوه بوجۍ چې یو شی په شا کې شاته هغو ته پنډ وایي. صحیح ده؟ پښتو کې ورته پنډ یا هم پنډ هم وایي په ځینو ځایونو کې. نو ډېر ستړی دی راغلی دی، د یوې ونې لاندې ناست دی چې ګوري دا ونه کې پورته څه شي دي؟ چارمغز دي. له هغې نه خواته ګوري، یو خواته یو بل بوټی دی، هغه کدو بوټی دی، کدو غټ غټ کدوان یې نیولي دي. تاسو د کدو بوټی لیدلی؟ مثال درته وایم دا څه شي دی؟ دا کدو دی که دا چارمغز دی؟ آفرین، دا کدو دی. ګورئ وینئ دغه یې ونه ده، دا هم کدو دی. صحیح دی؟ مثال بل دا چې ونې هغه پاڼې ورسره دي هغه درته ښیم. مثال دا دی د کدو داسې پاڼې وي، بیا داسې یې کدو کړی وي، دو ته کدو وایي. صحیح دی؟ چې کدو. بل چې دی چارمغز دی. ګورئ چارمغز ونه به تاسو نه وي لیدلي. چارمغز کله په ونه کې وي لومړی شنه وي، دغه رقم ته رنګې وي، وینئ داسې وي. پوه شوئ؟ پوه داسې وي. وروسته له هغې څخه بیا چې پاخه شي بیا چې وي. مثال نور عکسونه چې ما سره شته دي، ګورئ دا چارمغز ونه ده، تاسو یې ګورئ د چارمغز ونه ده. صحیح ده؟ چارمغز په ونه کې په دو رنګ وي، تک شنه وي. وروسته له هغو څخه چې کله پاخه شي دا پټوکې چې وي بیا وروسته هغو چارمغز ته راوځي. فکر مو وي. نو دا سپین ږیري سړي ویلي چې ښه دومره غټه ونه وګوره او دومره واړه واړه چارمغز وګوره که نه چې په دې ونه کې دې ونې نیولي، او هغلته یو وړکی دی کدو بوټی یې وګوره، وړکی بوټی دی په مځکه باندې پروت دی، بیارې یې کړي دي، خو مګم
وروسته له هغې څخه که مېوې ته ګورو دومره غټه مېوه یې نیولې خو په کار داسې وه باید چې موږ تاسو دا د چهارمغز ونه چې ډېره غټه ده دومره غټې غټې مېوې یې کړې وي لکه کدو صحیح ده دومره غټې غټې مېوې یې کړې لکه کدو ځکه چې کدو خو غټ دی او دغه مېوه چې دا ونه چې دا چهارمغز ونه هم غټه ده خو مګر دوی ونې خو بیخي واړه واړه چهارمغز کړي او د کدو بوټی چې دی دا خو ډېر وړوکی بوټی باید دوی واړه واړه چهارمغز کړي وای لکه چهارمغز چې دومره دومره بوټي کړي وای او مېوې یې کړې وای که نه نو وروسته له هغې څخه همداسې یو څه ناسته دمه کوي لکڼه خپل څنګ ته ایښې ده او هغه د پنډه یې سر ته ایښې ده نو په دې وخت کې چې ګوري له ون څخه یو چهارمغز ورباندې رالوېدلی سیده کله چهارمغز ورباندې راولوېدی د په سر باندې او د وروسته فکر وکړو چې شکر دی خدای پاکه که نه الحمدلله چې دغه ونې چهارمغز نیولې که چېرې کدوان نیولی وای او که ده په ما رالوېدلی وای نو زه خو به یې مړ کړی وم ویلې که نه خو ګوره دی اول څرنګه پرېکړه کړې وه فیصله یې څنګه کړې وه داسې فیصله یې کړې وه چې دوی باید دا خو داسې وي چې دغه چهارمغز ونه چې غټه دغه باید غټه غټ شان کړي وای لکه کدو لکه هندوانه خربوزه غټې غټې که نه خو مګم او کدو چې ډېر وړوکی د مځکې په سر پروت دی دومره غټ بوټی دا خو باید دا چهارمغز کړی وای او کدو خو وړه وړې دانې کړی وای که نه له دې څخه موږ تاسو څه هدف اخلو هدف څه دی لومړی مخکې د دې کیسې هدف چې وایم تاسو ته راځم تاسو په خپله سیمه کې له خپلو مشرانو یا له نورو انډیوالانو ټولګیوالو یا له نورو ښوونکو څخه مو داسې کومه کیسه اورېدلې چې دغه کیسې ته ورته وي اورېدلې مو ده آفرین ډېر ښه ځکه دا کیسې زموږ تاسو په ژوند کې باید د دوی څخه استفاده وکړو دغه د ټولنیز ژوند د جوړولو لپاره ډېر مهم شی دی مثال موږ تاسو ته خدای پاک ډېر نعمتونه راکړي صحیح ده ډېر نعمتونه راکړي خو موږ تاسو که د هغو نعمتونو شکرانه ادا کړو نو موږ تاسو نعمتونه به څنګه کوي نور هم زیات شي او که شکرانه ادا نه کړو نو موږ تاسو دا نعمتونه به نور نه زیاتېږي او هغه به هم خدای پاک راته په غوسه شي چې خدای چې ته وګوره ما تا دومره نعمتونه درکړي خو ته بیا هم بنده ته بیا هم څنګه نه یې راځې مثال موږ تاسو ته خدای پاک ژوند راکړی دی که چېرې موږ تاسو د ژوند څخه سمه استفاده وکړو که نه له ژوند څخه سمه استفاده وکړو هغه د خدای پاک په عباداتو کې تیر کړو هغه په مقدساتو کې تیر کړو هغه خپل ملت د خدمت په خاطر تیر کړو هغه په داسې کار و کسب کې تیر کړو چې خپل اولاد ته یو حلال رزق پیدا کړو دا به ډېره ښه خبر وي که چېرې مثال موږ تاسو د ژوند نه سم استفاده ونه کړو د دغه ژوند د کوم نعمت چې دی موږ ته خدای پاک راکړی نو خدای پاک د کوم نعمت چې راکړی جبران خو موږ ونه کړو ګورئ مثال یو نفر دی موټر لري صحیح ده یو بل نفر د هیڅ نه لري نو دا باید داسې ونه وایي د کوم نفر چې موټر چې خدای پاکه پلانکي ته د موټر ورکړی او ما ته نه دی راکړی ځکه ممکن په دې کې تا خیر وي که تا موټر درلودی ممکن تا داسې حادثې سره مخ شوی وای چې هغه حادثه ستا د ژوند لپاره ستا د دنیا د آخرت لپاره خطا په مثال تا څوک په موټر ویلی وای که نه که چېرې څوک موټر ووایي هغه خدای نخواسته مړ شي یا مثال ته ټکر وکړي بل چا ته هم ضرر ورسوي ځان ته هم ضرر ورسوي که نه ګورې خدای پاک خو بېخیره کار نه کوي که نه لکه مثال که تاسو څوک موټر وویل موټر د نفر د مړ کړو خو ان د آخرت خرابه کړو ان د دنیا خرابه شوله ان دلته په جنجالو کې پرېوتې او ان به آخرت کې خدای څه حال وي که نه یو څوک د مثال غواړي چې چېرته لاړ شي ټیکټ یې کړی غواړي طیاره کې سفر وکړي لاړ شي خو مګر هغه سفر یې وځنډېږي دی کله کله وایي او خدای پاکه د ما سفر وځنډېدو دا به څنګه و کاشکې نه وه دا خو ما ته ډېر ضرر ورسوی وای خو ګورې دی په خپل خیر نه وي ممکن دا تیارې کومه حادثې سره مخ شوې ده طیاره رالوېدلې وایي هلته مثال بل مشکل کې پیدا شوی وای یا د کېناستو په وخت کې مشکل ورته پیدا شوی یا د خپله دو نفر په دوتا کې خیر نه وای یعنې بندګان له خپل خیر څخه نه وي خبر که نه ځکه که چېرې هر څه مثال موږ تاسو په خپل لاس جوړولی نو بیا دومره لوی نظام ته څه ضرورت و که نه دا نظام خو مفت نه دی پیدا شوی خدای پاک خو بېخیره کار نه کوي یو بل نفر د مثال اولادونه یې وي مثال موږ تاسو په ټولنه کې چې یو ډېر بد رواج دا دی چې موږ تاسو کله چې اولاد ته وګورو بیا
کله چې لور وي چې لور پیدا شي نو بیا خفه وي. دا ډېر بېکاره رواج دی، بېکاره فرهنګ دی، ځکه هغه هم اولاد دی، زوی هم اولاد دی، لور هم اولاد دی. هغه هم د خدای پاک ورکړه ده، دا هم د خدای پاک ورکړه ده. له دې نه وي خبر که مثال د تا د لور په ځای زوی پیدا وی نو له څومره ستونزو سره به مخ شوې. مثال آیا ته خبر وې چې دا به ډېر نیک صالح انسان و؟ آیا ته به خبر وې چې دا به داسې څوک و چې د ټولنې په ګټه به و؟ آیا ته خبر وې چې دا به داسې څوک و چې تا عزت به یې ساتلی و؟ آیا ته په دې پوهېدې چې زما دغه زوی به د راتلونکي دپاره ډېر ښه انسان وي، زه به بد نه ورباندې یادېږم؟ داسې څوک خبر وي؟ خو ممکن دغه لور د چا په خیر باندې وي که نه. مثال یو بل کار څوک کوي هغه کار ونه شي که نه. یو څوک غواړي تجارت وکړي، تجارت کې څه اول ورته توان وکړي، یا وروسته غواړي مثال تجارت شروع کړي هغه کار یې وځنډېږي، نو موږ تاسو په خپل خیر نه پوهېږو. ممکن په همدې کې موږ تاسو خیر وي، ځکه موږ تاسو تیاره مخکې مې کیسه درته وکړه چې راتلونکي ساعت کې به له خیر سره هغه درس هم ووایو چې اوس یو نفر باندې مخکې فکر کړی ښاید دومره غټه ونه وګوره او دومره وړې وړې دانې وګوره چې چهارمغز یې کړي که نه. وروسته خو کله چې مثال ده کدو لیدلی وي چې کدو وګوره دومره وړکۍ ونه او دومره غټه دانه، دا خو په کار و چې د چهارمغز ونې دغه دانه کړی ځکه غټه لویه لوړه ده که نه. چې کله یو چهارمغز په سر الوېدلی نو وروسته خو دا پوه شوی چې ولا دا خو ښه دی چې کدو یې نه دی کړی، که چېرې دا چهارمغز په مار الوېدلی وی نو ممکن زه یې مړ کړی وای. ګوره موږ تاسو مخې ته کیسه پرته ده، دې کیسې ته ورته په سلګونو نورې کیسې موږ تاسې لرو، کتابونه یې چاپ شوي دي، کتابونه یې لرو، ځکه موږ تاسو د نورو مشرانو له کیسو د هغو له خبر څخه باید عبرت واخلو، د هغو د ژوند له تجربو څخه باید کار واخلو. صحیح ده. مثال موږ تاسو متلونه لرو ګورئ که نه. متلونه د هر متل ته شا بسته بسته کیسه پرته ده. که چېرې مثال موږ تاسو هغو ته وګوره مفت نه دی ویل شوي، خو دا خو د ژوند تجربې دي. ګورئ یو څوک د یوې تجربې سره مخ شوی دی، وروسته هغه کیسه بل چاته کوي د یوه متل په شکل، د یوه نصیحت په شکل باندې. سمه ده. نو تاسو هیله لرم چې تاسو ستړي شوي نه وئ او تاسو به د راتلونکي دپاره خپل درس مو صحیح وایئ. صحیح ده. ښه منظم به یې ووایئ، کوم لغت چې نه پوهېدئ لاندې به پنسل باندې کرښه کاش کړئ ترې. صحیح ده. او دغسې کیسې چې تاسو اورېدلې دي له نورو ټولګیوالو سره ملګرو سره به یې هم شریکې کړئ. سمه ده. او د خپلو پلرونو او خپلو مشرانو او خپلو ښوونکو څخه به د داسې ډول کیسو د پیدا کولو یا د دوی د مخز د پیدا کولو چې دا په کوم ډول کتابو کې چاپ کېږي یا چاپ شوي دي د هغو پوښتنې وکړئ، یا د پلرونو پوښتنې وکړئ چې آیا تا داسې نورې کیسې اورېدلې دي دې کیسې ته ورته، یا داسې سره مخ شوی چې مثال تا غوښتې وي یو څه وي او شي بل څه وي او وروسته پایله بیا مثبته راغلې وي. صحیح ده. دا تاسو کورنۍ دنده. نو بل درس کې به له خیر سره درس وایو. تر بیا پورې په خدای سپارم. ښې چارې.